بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا صدق الله العظيم. الله فرمي الذين منافقان اغا خلق تی يتربصون بكم چستاسو انتظار کئی يتربصون بكم چستاسو انتظار کئی فإن كان کچرشوا لكم ستاسو دا پار فتح کامیابی من الله دا اللہ دا طرفنا قالوا ندوی وی ألم نكن معكم آیا مونگا نو ستاسو سرا ألم نكن آیا نو مونگا معكم ستاسو سرا وإن كان او کچرشی للكافرين دا کافرانو دا پارا نصیب سہیسا قالوا ندوی وی ألم نستحوذ عليكم ألم نستحوذ عليكم آیا تاسو مونگا غالب نکڑے ألم نستحوذ عليكم آیا مونگا تاسو غالب نکڑے ونمنعكم او آیا مونگا تاسو من نکڑے نساتلے بچ مو نکڑے من المؤمنین دا مؤمناننا ونمنعكم او آیا مونگا تاسو بچ نکڑے من المؤمنین دا مؤمناننا فاللہ پس اللہ جل شانو یحکم فیصلہ بوکی بینکم ستاسو پمنس کی یوم القیامت دا قیامت پورز بانی فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ و فیصلو کی دا قیامت پورز بانی ستاسو پمنس کی ولی یجعل اللہ چرتبم انگرزی اللہ للکافرین دا کافرانو دا پارا علی المؤمنین فمؤمنانو باندی سبیلا لار ان المنافقین بیشک منافقان یخادعون اللہ دی دوکا ورکی دا اللہ پیغمبر لا یخادعون اللہ دی دوکا ورکی دا اللہ پیغمبر لا یا معنی خدا دا چی ان المنافقین بیشک منافقان یخادعون دوکا ورکی اللہ لرا وهو خادعهم وهو دغا اللہ خادعهم دی دوکی بدل بور کی دیلا وهو او دغا اللہ خادعهم دی ٹگئی بدل بور کی دیلا ان المنافقین بشک منافقان یخادعون ٹگی کئی اللہ دا اللہ سرا وهو او حال دارے چھ اللہ جل شانہو خادعهم دیلا بدل دا ٹگئی ور کی دیتا واذا قاموا ہر کل چی دی پاسی الى الصلاة مانزتا قاموا دی پاسی کسالا دیر پسستی سرا یراؤون الناس یراؤون دی خودن کئی الناس خلقتا یراؤون الناس دی ریاکاری کئی یراؤون دی خی الناس خلقتا ولا یذکرون اللہ دی نہیں آدی اللہ الا قلیلا مگر لکشان مذبذبین دی حیران دی پریشان دی مذبذبین دی متردد دی بین ذالک دا دی دوانو پمنس کی یعنی دا کفر او دا ایمان پمنس کی مذبذبین دی حیران دی متردد دی پریشان دی بین ذالک دی پمنس کی لا الہ الا ندی دوی مسلمانانو طرف تا ولا الہ الا او ندی دوی کافر طرف تا لا ندی الہ الا دی مومنانو طرف تا ولا الہ او ندی دوی طرف ها الا دی کافر تا ولا الہ الا یونو دا کافر طرف تا ومن او ها غسوک یضلل اللہ چا اللہ گمراہ کی فلن تجدا تب انمومی لہو دا غدا پار سبیلا سلار یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین تاسو لا تتخذوا تاسو منی سی الکافرین کفار اولیاء دوستان من دون المؤمنین ما سوا دا مومناننا اتریدون آیا تاسو خخوی ان تجعلوا چی تاسو اگرزوی للہ دا اللہ دا پار علیکم پخپل زانوانی سلطانا مبینا خکار دلیل
سلطانا دلیل حجت مبینا واضحہ ان المنافقین بشک منافقان فی الدرک الاسفل فی الدرک اغا طبقه کې بی الاسفل د ټول نخکته ان المنافقین بشک منافقان فی الدرک الاسفل پلاند طبقه کې بی من النار د اور ولن تجد تبعنومی لهم د منافقان د پاره نصیرا مددگار. دی آیتونو مبارکو کې الله جل شانه دو خبرې ذکر کړي. یوا دوی دوکا د منافقانو چې مسلمانانو له به ورکوله او دویم هغه د دې هغه قبیح اعمال او د دې تردد او د دې پریشانی د دې هغه حیرانتیا هغه ذکر کوي الله جل شانه. دا دو خبرې الله ذکر کوي. یا آسانه خبره الله جل شانه د دې خلکو قبیح اعمال ذکر کوي بس په دې آیتونو مبارکو کې د چا د منافقانو. نو الله جل شانه لومبه د دې قبیح او فضل او بدترین صفت هغه عیب د دې ذکر کوي. الله جل شانه فرمایي چې دا منافقان انتظار کوي دې خبرې ته چیرې اوس په جنگ کېږي د کافر او د مسلمانانو. تاسو ته ما ویلي چې منافق هغه سړی چې نه مسلمانانو سره نه ده کافرو سره بس د دین هم ځان بچ کوي او د دین هم ځان بچ کوي. نو دا منافقي خاپیرک والا قصه ده. خاپیرک والا قصه مې ته کړې وه. د خاپیرک کې عجیبه عجیبه صفتونه دي. خاپیرک دا داسې یو مرغۍ ده که نه چې په مرغو کې حساب ده برډز او په ممالیا کې حساب ده. ممالیا کوم چې میملز دي بچی چې راوړي په هغې کې حساب ده. کومې چې مرغۍ دي په هغې کې حساب ده. په مرغو کې خو حساب ده ځکه چې پر وی او انډې نه اچوي بلکې بچي راوړي. نو کم چې بچي راوړونکي ځناور دي نو د هغې سره هم یو شان ده. نو یو ورځ وایي داسې کار شوی و که نه وایي د مرغو او د دې نورو ځناورو خپل منځ کې په ځنګل کې جګړه وه. نو د خاپیرک وایي چې زه به اوس چا سره یم خو هغه روپ یې اختیار کو کم چې د منافقانو بس د وی چې چا وګټله زه به د هغې سره ودرېږم. ځکه صفتونه خو پکې د دواړو د دې ټولو آیتونو مبارکو خلاصه درته ذکر کوم په دې لطیفه کې. نو چې جنګ وشو بس مرغو وګټو مرغو جنګ وګټو د لاړو د مرغانو سره ودرېد او جشن یې مناو کړو چې سره مونږ خوشي وګټو. هغې ورته لکه ته څه کې دلته دي ورته یې ولې ستاسو ملګری یم پر وامه ستاسو په شان پروزم. څه ورځې پس بل لړۍ وشوه په ځنګل کې هغه نورو جنګ وګټو. دی لاړو د هغې خواله هلکه وایي ته خو مرغۍ ته زمونږ خوا کې څه کوې مرغۍ کوم ځای کې وایي زه خو بچي راوړم زه خو انډې نه اچوم. هدي سره ودرېدو. څه ورځې پس بس د الله جل شانو فیصله وه داسې چې مرغانو او دغې نورو ځناورو په خپل منځ کې روغه وکړه. چې روغ یې وکړه خاپیرک منځ کې پاتې شو نه اخوا لاړو نه دی خوا لاړ. بیا نه هغې پرېښودو هغې ورته اخوا ځه نه هغې پرېښودو اخوا ځه تا خو موږ سره دوکه وکړو تا ډېر غټ ظالم. منافقانو مثال هم دغه دی دا به اوس الله ذکر کړي. ښه دا یو لطیفه مې راته وکړه ټول د منافقانو صفتونه به دغې کې راځي وو. نو دي نقصان سو نقصان یې دا و چې دی به د مسلمانانو سره و خو چې کله به مسلمانانو وګټله بیا به وایي چې موږ ستاسو ملګري یو کلمه مې ویلې ده او موږ له په دې مال غنیمت کې حصه راکوي. خو چې کله به کافر وګټله عارضي فتح به ورته میلاو شوه دی به د هغې سره ودرېده. او دا مضمون دا د هغې ړومبۍ سپارې نه الله جل شانو ذکر کړی. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. چې موږ به د مسلمانانو پورې ټوقې کوو موږ ستاسو ملګري یو چې هغې سره به موږ کلمه ویلې ستاسو ملګري یو. پوهېږې په دې باندې
دا مضمون د منافقانو دا ډېر د مخکې نه را روان دی د قشن په یو انداز کې چې نه به دې خوا پوره اوړېده نه به دې خوا په منځ کې به روان نو وروسته ځکه الله جل شانو ذکر کې مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء دی په منځ کې حیران دي دا منافقان نه کفر ته اوړېدی شي نه اسلام ته اوړېدی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یو درې کسان دي د کافر د مسلمان او د منافق مثال ذکر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل یو درې کسان دي هغه روان دي مخې له دریاب راغی نو یو مسلمان په هغې باندې واوړي کافر د هغې په دې غاړه باندې پاتې شي او منافق ته منځه پورې لاړ شي نو مسلمان ورته وایي چې دې خوا راځه کافر ورته وایي دې خوا راځه دی ورته وایي زه به دې بچ کړم هغه ورته زه به دې بچ کړم دی په منځ کې چېرې کم خوا وتښتم نه دې خوا راتلی شم نه خوا تلی شم نو دی د خاپیره غونده کې بیا په منځ کې پاتې شي پوهېږئ الله جل شانه فرمایي چې دی کله مسلمانانو سره یې نو دي ورته وایي چې موږ ستاسو ملګري موږ له مال غنیمت راکړئ ځکه دوی خو دنیا پرست دي که نه دنیا یې خوښه ده دی په دې څه کې چې اسلام څه شی دی او کفر څه شی دی دی خو صرف د خپلې خېټې سر راغستي دې سرکار نشته چې دا صحیح دي دا غلط دي دا حق دی دا باطل دی دې څیزونه پرواګانې دي نه کوي ښه نه که چېرته د کافرو دپاره حصه یې نه دي څه وایي کافرو ته بیا وایي چې الم نستحوذ علیکم ګوره دا تاسو ته چې بری میلاو شو که نه کامیابي میلاو شوه دا زمونږ د وجې نه میلاو شو مونږ تاسو له غلبه درکړه په دې کافرو باندې څنګه هم درکړه هغه داسې ګوره چې تاسو کله دین اسلام ته ستاسو بعضې کسان راوړېده نو مونږ ورته ویلو چې مه راوړئ هلکه دا خو تاسو د نبي علیه السلام ډلې مضبوطوئ نو په هغې وخت کې مونږ د خپلې دوستانې ثبوت تاسو له درکړی و چې تاسو ته به مونږ وی چې دې خوا به نه وړئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډلې ته دویمه خبره چې مونږ کله په میدان جنگ کې نو د مسلمانانو سره ولاړو نو که مونږ غوښتی چېرته که نه نو په تاسو هم ګزار هم کولی شو په تاسو هم غشي ورولی شو ستاسو خلاف هر څه مونږ کولی شو خو مونږ بیا هم په تاسو توره چوته نه کړه د دې مطلب دا دی چې مونږ تاسو سره یو نو الم نستحوذ علیکم آیا مونږ تاسو له په دې مسلمانانو باندې غلبه در نه کړه ونمنعکم من المؤمنین او تاسو مو نه منع کړي تاسو مو نه بچ کړي من المؤمنین د مؤمنانو نه مونږ تاسو بچ کړی د مؤمنانو نه ګنې دې مؤمنانو سره ډېر غټ طاقت تاسو بیا وجلي وي نو دا زمونږ د یارانې او زمونږ د دوستانې هغه واضح ثبوت چې تاسو له هم درکو ښه نو الله جل شانو فرمایي دي دا خبرې کوي خو دي د دې خبرو فیصله به زه د قیامت په ورځو کومه او الله جل شانو چېرته هم بری نه ورکوي منافق او کافر له په مسلمان باندې الله جل شانو فرمایي فالله يحكم بينكم يوم القيامه الله بس تاسو منځ کې فیصله وکړي د قیامت په ورځ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا او الله جل شانو به کافر لره نه ګرځئ په مؤمنانو باندې سبیلا سلار اے حجتا څه مطلب دی چې الله جل شانه به کافرو دپاره څه دلیل نه ګرځئ په مؤمنانو باندې دې دوه مطلب دي یو مطلب خدا دی که دا کافر ډیر زیات خلاف وکړي د قیامت په ورځ د مؤمنانو او د مؤمنانو خلاف گواهی ورکړي او هر څه وکړي الله جل شانو به دي دلایل هم نه قبلې دي گواهی به هم نه قبلې د دې هېڅ قابل قبول نه دي په هغه ورځ باندې یوه دویمه خبره هغه دا چې دا د دنیا خبره کوي الله جل شانو چې د کافرانو له به زه چوتوالی او بری نه ورکومه په مؤمنانو باندې دې څه مطلب دی دې مطلب دا دی چې په ټوله دنیا کې کفر یو ملت دی که هغه یهودیت دی که هغه عیسائیت دی که هغه هندومت دی که هغه سکزم دی که هغه ایتیزم دی که هغه هر یو څیز دی هر یو مذهب دی خو دا ټول یو ملت دی نبی علیہ السلام فرمایل الکفر ملت واحده کفر یو مذهب دی بس ای کې دا نشته چې دا لږ ښه دي او دا پکې بد دي او دا پکې داسې دا یو ملت دی یو دین دی بس کفر که هغه هر څنګه دی اوس چې کله کافر په دنیا کې د مسلمان خلاف مناظره کوي مسلمان ته وایي چې ستا دا حق نه دی زما دا دین حق دی نو هغه به څه دلیل پیش کوي که نه او مسلمان هم دلیل پیش کوي بیا پوهېږې پنډتان او ګوروګان او عیسایان پادریان او دغه شانتې د هغې احبار
د یهودیانو دی خپل دلایل پیش کوي او مسلمان هغه هم خپل یو دلیل پیش کوي. نو الله جل شانو فرمایي د دې دلایل به چرته مضبوط نشي په مسلمانانو باندې. همیشه که مناظره ګټي مسلمان به ګټي کافر نشي ګټلی. پوهېږي په دې باندې الله جل شانو فرمایي ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. د کافر د پاره الله په مسلمان من سلار نه برابرې ښه. امام شافعي رحمت الله علیه دې آیت مبارکه نه دلیل نیولی دی چې یاره که چرته یو مسلمان ولګي یو کافر قتل کی په قصد باندې نو دې ته قتل عمد وی. او قتل عمد کې مونږه قاعده ویلې وه چې کوم سړی په قصد باندې قتل وکړي نو هغه به د په مقابله او د په قصاص کې به قتلولی شي. او دغه هم زمونږ مذهب و چې یاره که یو مسلمان راولګي او یو کافر چې هغه سټیزني مطلب د شهري د مسلمان ملک او یو مسلمان دا کافر مړ کو نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې دا مسلمان به د کافر په بدل کې وجلی شي. که په قصد قتل وکړو که مسلمان دی او کافر دی که ارسی خو په قصد قتل وکړو نو قصاصا به دی قتلولی شي. امام شافعي رحمت الله علیه د دې آیت مبارکه دا جز دلیل ګرځولی دی چې کافر له الله جل شانو چرته لار نه ورکوي په مسلمان باندې. نو که مسلمان کافر سړی قتل کو چرته نو د مسلمان نه به د هغې بدل نه اخیستی کېږي او جرمانه به داخله کړي. دا د امام شافعي رحمت الله علیه دلیل دی چې دې آیت مبارکه نه نیولی دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل هم د قرآن مجید آیت دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې قرآن مجید کې صفا راغلي چې ان النفس بالنفس نفس په د نفس په مقابله کې قتلولی شي. د مسلمان ذکر پکې نشته او د کافر یو شان دي ټول په قتل کې ټول یو شان دي ان النفس بالنفس. او دلته دا آیت مبارکه دا خو محتمل له احتمال له پکې صرف دغه تفسیر نه چې تا کړی دا نور هم تفاسیر چې ماره ته کوم وکړه صحیح ده. نو هغه خو راغلی د قصاص لپاره دی چې ان النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والجروح قصاص. هغه د قصاص آیت ته نه پای کې صفا راغلی چې ان النفس بالنفس چې نفس په نفس په بدله کې قتلولی شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي که یو مسلمان کافر قتل کو نو دا مسلمان هم د هغه په بدل کې قتلولی شي. ښه هغه چې کوم سټیزني ښه شهري هغه ته زمونږ په ملک کې اوسیږي او هغه ته حکومت اجازت ورکړي او هغه ټیکس داخلوي او هغه د معاشرې خیال ساتي فساد له نه راغلی دوکې له نه راغلی مسلمانانو خلاف سازش له نه راغلی. دا قتلول خو بیا واجب دي فقتلوهم حيث وجدتموهم اخو بیا وجني. هغه سړی تا سره شهري دی لکه مونږ سره ډېر عیسایان اوسیږي په دې معاشره کې مونږ سره سیکان اوسیږي په دې معاشره کې. نو که مونږ دې مړ کو نو مونږ به د هغه په بدل کې څه کولی شو قصاصا به مونږ قتلولی شو. نو خبره مې دا ذکر کوله چې ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. په مؤمنانو باندې هېڅ لار نشته د کافر بس مسلمان هغه چوت دی او کافر هغه ډېر لاندې دی. نو دا د منافقانو بحث وروسته الله جل شانو د دې یو بل چې کوم عیب و هغه ذکر کړی و الله جل شانو مخکې په سورة بقره کې هلته بیا الله جل شانو ذکر کې هلته ذکر شو يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا